السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په کاین ماسټر کې افیکټسونه ډاونلوډ کړئ. یعنې ملګرو زیاترو ملګرو دا پوښتنه کړې وله چې موږ څنګه کولی شو چې له کاین ماسټر څخه افیکټسونه ډاونلوډ کړو. یعنې دوی افیکټسونه ډاونلوډوي هغه دوی تالته یو ایرر ورکوي. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې له کاین ماسټر څخه افیکټسونه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او له دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو ګورو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې کاین ماسټر ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو تاسو کاین ماسټر ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسئ په کاین باندې کلیک وکړئ او دغه به خلاص کړئ. کله چې ملګرو ملګرو تاسو په کاین ماسټر باندې کلیک وکړئ او دغه خلاص کړئ دغه رقم بیا تاسو راسئ ریمایند می لیټر ووایي. کله چې ملګرو تاسو ریمایند می لیټر ووایي او دغه به تاسو کینسل کړئ. نو اول لار به تاسو راسئ په دا پلس بټن باندې به کلیک وکړئ او سلیکټ ایکسپټ ریشو. نو ملګرو تاسو د کم سایز ویډیو غواړئ چې جوړ کړئ هغه سایز به دلته تاسو ور وښایاست. کله چې ملګرو تاسو سایز ور وښایاست او اوس تاسو غواړئ چې له دغه څخه افیکټسونه ډاونلوډ کړئ. نو ګورو ملګرو اول به تاسو میډیا ته راسئ. دلته به تاسو یو بیکګراوند راواخلئ یا به یو تصویر راواخلئ، هر شی چې تاسو خوښ وو هغه شی به تاسو راواخلئ. یعنې یو تصویر یا یو بیکګراوند به تاسو راواخلئ. کله چې ملګرو تاسو هغه راواخلئ دغه رقم بیا تاسو راسئ په دا ټیک مارک نښان باندې به کلیک وکړئ او کله چې ملګرو تاسو په ټیک مارک نښان باندې کلیک وکړئ اوس زه غواړم چې افیکټسونه چې کوم ډاونلوډ کړم، یعنې هر کوم ته افیکټ زه غواړم چې ډاونلوډ کړم نو هغه به تاسو څنګه ډاونلوډوئ. نو ګورو ملګرو د دې لپاره به تاسو په دا لیر بټن باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به تاسو په اورلې باندې کلیک وکړئ. کله چې ګورم ملګرو تاسو په اورلې باندې کلیک وکړئ دغه ټول افیکټسونه ګوره ما له مخه ډاونلوډ کړي دي. اوس زه غواړم چې نوي ډاونلوډ کړم نو دغه رقم تاسو په ګیټ مور باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په ګیټ مور باندې کلیک وکړئ دغه رقم ګوره انیمیشن، سټیکر، ټیکس اینډ سټایل او ټیکس اینډ ټایټل سو. نو ګوره ملګرو اوس به دلته تاسو هر کم افیکټسونه چې تاسو غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ هغه ټول افیکټسونه به دلته دی تاسو ته راواړوي. نو تاسو به لږ انتظار وکړئ. نو تاسو ویل ګورم ملګرو دغه ټول افیکټسونه دي. اوس هر افیکټ چې تاسو غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ هغه به تاسو څنګه ډاونلوډوئ نو د دې طریقه به زه تاسو در وښیم او تاسو ته به هیڅ ایرر هم نه درکوي. نو ګورم ملګرو زه اوس راځم دلته یو افیکټ ته زه غواړم چې هغه افیکټ چې کوم ډاونلوډ کړم. نو ګورم ملګرو تاسو به هغه افیکټس پیدا کړئ. دا ټول افیکټسونه دي. ګورم ملګرو زه راځم زه غواړم چې دغه افیکټس چې کومه ډاونلوډ کړم. کله چې ملګرو تاسو په هغه افیکټس باندې کلیک وکړئ هغسې هر افیکټس وي او تاسو غواړئ چې هغه افیکټس ډاونلوډ کړئ صرف او صرف تاسو په افیکټس باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو هغه پلی کولی شئ. نو زه نه غواړم چې دا پلی کړم، زه غواړم چې دا چې کوم ډاونلوډ کړم دغه رقم به دلته تاسو راسئ په ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګورم ملګرو تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ ډاونلوډینګ روان سو دغه افیکټسونه به دلته چې ډاونلوډ سي. نو ګورم ملګرو اوس هغه انسټالیږي او هغه چې سولو انسټال سو. نو دغه به اوس دلته ډاونلوډ سوي وي او دغه رقم که تاسو سټیکرز غواړئ چې ډاونلوډ کړئ دلته تاسو سټیکرز هم کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ او دغه رقم ټیکس اینډ ټایټل سو، یعنې ټیکسونه او ټایټل هر کوم شی چې تاسو غواړئ هغه ټول تاسو ډاونلوډولی شئ. نو ګورم ملګرو زه یو ټیکس ډاونلوډوم. کله چې ملګرو تاسو په ټیکس باندې کلیک وکړئ دلته ټوټل ټیکسونه تاسو ته راړوي او هغه هم تاسو چې کولی شئ ډېر په اسانه سره ډاونلوډولی شئ. نو ګورم ملګرو کوم افیکټس ما ډاونلوډ کړی زه غواړم چې هغه په دغه ویډیو باندې ودروم. نو ګورم ملګرو اوس به تاسو راسئ هغه افیکټس به راواخلئ. هر افیکټس چې تاسو ډاونلوډ کړی ولو صرف او صرف په هغه افیکټس باندې کلیک وکړئ او هغه به دلته یعنې هر ډیزاین چې تاسو غواړئ هغه ډیزاین به وښایاست او دغه رقم به تاسو په ټیک مارک نښان باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به دا تاسو غټوئ کوچنی کوئ هغه تاسو د خپله مرضي ده. هر رقم چې غټوئ او کوچنی کوئ هغه تاسو غټوئ او کوچنی کولی شئ او دغه رقم په ټیک مارک نښان باندې کلیک وکړئ او اوس بیا تاسو پلی کړئ. نو ګورم ملګرو هغه افیکټسونه اوس دا دي دلته روان ده، یعنې هغه افیکټس خپله لګېږي، یعنې هغه تاسو په تصویر کې، په ویډیو کې، په هر شي کې استعمالولی شئ. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې له کاین ماسټر څخه افیکټسونه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کوم ویډیو خوښه شوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.